د بدهضمۍ او د معدې د پړسوب په هکله در سره خبرې کوم. ولې منځته راځي، څنګه منځته راځي او په وړاندې کوم تدابیر حتمي دي چې باید ونیول شي. یو ډیر مهم علت د معدې د پړسوب یا د بدهضمۍ ګسټروپیرسز یا د معدې د عضلاتو کم حرکت کول یا په ځینو انسانانو کې نه حرکت کول دي. ډیری وخت د شکر ناروغان په داسې ناروغیو مبتلا کیږي. شکر یوه مزمنه ناروغي ده. د اوږدې مهاله دپاره یې تداوي مریض درمل خوري د کنټرول دپاره. شکر په خپل ماهیت کې د عصبي رګونو پر کیفیت د عصبي رګونو په سټرکچر حمله کوي. که چیرې ناکنټروله وي یا یې موږ په بشپړه توګه هغه سالم فریزونه نه تعقیبوو، نو کولی شي چې د اګزون شیټ یا د عصبي رګونو یوه لایه کمزوري کړي او هلته انګیزې په سمه توګه نه انتقالیږي. دغه حالت په معده کې هم صدق کوي د ګسټروپیرسس په نامه ناروغي، یعنې د معدې عضلات په سمه توګه حرکت نه کوي، په بشپړه توګه په هضم کې مرسته نه کوي. دا د شکر په ناروغانو کې ډیر لیدل کیږي. اولډ ایج انسانان یا هغه چې عمرونه یې له شپېتو او یا پورته وي، په دو کې د عمر د زیاتوالي په اساس د معدې عضلات او د بدن د عصبي جهاز ټول عضلات په سمه توګه حرکت نه کوي چې بالاخره د نس او د معدې د بادونو سبب ګرځېدلی شي. پړسوب، قبضیت او داسې نورې ناروغۍ هم ورسره مل وي. که چیرې موږ بدهضمي او د معدې پړسوب لرو، په وړاندې باید څه وکړو؟ هغه فکتورونه چې د معدې د پړسوب سبب ګرځي باید له هغو جلوګیري وکړو، لکه د ډیرو غوړو خوړو دوامداره خوراک. فاست فودز یا هغه خواړه چې په غوړیو کې سره شوي وي، له هغو نه که استفاده کوو نو هرومرو به د معدې ګازات زیاتیږي، احساس به دا کوو چې خواړه په ټپه ولاړ دي، او ترشه او ترخه ارګمي به کوو. د دې ترڅنګ د سیګرټ څکونه، د الکولي او غیر الکولي مشروباتو څښل، دا ټول کولی شي د همدې حالت د دوام او د شدت سبب وګرځي. که چیرې د اچ پایلوري میکروب موجود وي، په وړاندې تدابیر شته دي. حداقل اچ پایلوري باید تشخیص کړو. له تشخیص وړاندې د 2 ورځو لپاره درملنه ممکنه ده. د تداوی په جریان کې ممکن انداسکوپي ته ضرورت شي، د کامرې په واسطه د مرۍ لیدل او د معدې لیدل، ترڅو وګورو په داخل د معده کې داسې څه موجود دی چې د معدې عضلات په سمه توګه حرکت نه کوي. که احیانا د معدې د عضلاتو د سټرکچر کومه ستونزه وه، په کامره کتل کیږي. یوه ډیره مهمه موضوع چې باید اشاره ورته وکړم، په عامو کې داسې ذهنیت موجود ده چې ګواکې د معدې بادونه راځي او په سر باندې بوج راولي، د سر دردونه زیږوي او د بدن د نورو مختلفو سیمو دردونه زیږوي. یا ډیری انسانان داسې شکایت کوي چې د معدې بادونه مې بالاخره د اوږو د دردونو او د خلنجونو سبب ګرځي. دا ذهنیت ناسم ده، ساینسي بنسټ نه لري. ولې په ټوله کې د باد جوړېدل وضعیت د بدن وضعیت یو څه د بېقرارۍ او دروندوالي سره مخامخ کوي. ممکن مریض داسې فکر وکړي چې بادونه مې سر ته راختلي. باد له کولمو او له معدې هیڅ چېرته نه خیږي. دا یو ذهنیت ده چې باید په وړاندې حداقل توجه وکړو. د درملنې لپاره د علت پیدا کول ډیر اړین دي. که احیانا اچ پایلوري علت وو، باید اچ پایلوري برطرفه کړو. که د خوراک او د څښاک سټایل مسیني، حداقل هغې ته باید توجه وکړو. د الکولو څښل او د سیګرټو څکول دا هغه څه دي چې کولی شي د ګسټروپیرسز د ترڅنګ بلا نور ناروغۍ منځته راولي. د سرطانونو یوازینی پیژندل شوی علت د سیګرټ او د الکول څکول دي. دغه علتونه باید برطرف کړو ترڅو موږ وشو کولی یوه سالمه معده او په ټوله کې سالمه هاضمه